د متلونو کیسې د خپل وطنه ګل وطنه له کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای بن که له کوچو هم جوړه سي خواره دې سي. وایي یوې ښځې ته به تل خپل میړه ویل چې زه بله ښځه کوم، خو د دې زړه ته نه لوېده چې میړه دې بله ښځه وکړي. هغه و چې په ډېره بې پروایي به یې میړه ته ورغبرګه کړه، خدای دې تا دومره نر کړي چې همدا نن بله ښځه وکړې. کله چې به سړي د بلې ښځې نوم یاد کړ نو دې به همدا یوه خبره ورته کوله. څو کاله تیر سول خو ښځې اولاد پیدا نه کړ. میړه یې غوښتل چې د اولاد لپاره بله ښځه وکړي. پخوا به یې په ټوکو ویل چې بله ښځه کوم، خو اوس یې رښتیا غوښتل چې بله ښځه وکړي. آن دا چې پټ پټ یې پوښتنې کولې چې ځان ته نجلۍ خوښه کړي. ښځه چې د میړه په نیت پوه سوه نو ډېره وارخطا سوه. کله چې بیا میړه وویل چې بله ښځه کوم نو د دې بڼه به والوته. اوس یې نو نه هغه د پخوا زړورتوب پاته و او نه بې پروایي. ښځه به شپه او ورځ له ځان سره دا فکر کاوه چې که میړه یې بله ښځه وکړي د دې به څه حال وي. کله به یې ویل چې بن په ما هیڅ هم نسي کولی. کله به بیرې واخیسته چې که بن یې پیدا کړه نو ژوند به یې ډېر تریخ سي. آخر یې له ځان سره وویل چې میړه یې نن وي که سبا بله ښځه کوي، ښه به دا وي چې دا اوس لا له بنې سره ځان عادت کړي. هغه و چې کوچي یې راواخیسته، یوه ناوکۍ او یو زوم یې ځینې جوړ کړل. پر ناوکۍ یې د خپلې بنې، پر سړي یې د خپل میړه نوم کښېښود او په ناوې او زوم یې ښایسته کالي واغوستل او څنګ پر څنګ یې سره کښېنول. ځای یې داسې ور جوړ کړ لکه د دوی عین مصب چې وي. دریا یې راواخیسته او بدلې یې ورته شروع کړې. بس داسې یې وګڼل چې دا زومګی په رښتیا د دې میړه او ناوکۍ یې بنده. په دې وخت کې تر خوله یوه لویه چیغه ووته. دریا یې له مځکې وویشته، د کوچو څخه جوړه سوې ناوکۍ یې په لاس کې سره ومروړله او په درد یې ورته وویله بې شرمې، تا بل سړی پیدا نه کړ چې زما له میړه سره دې واده وکړ؟ ته نه وې خبره چې دا سړی زما غوندې ځوانه او ښایسته ښځه لري؟ ستا څه خیال و چې ته به زما له لاسه پر آرامه ژوند وکړې؟ ته ودرېږه، زه به اوس د سره جوړه سم. له دې سره سم یې د کوچو ناوکۍ راواخیسته او اور ته یې واچوله. کله چې ناوکۍ په اور کې ښه ویلې سوه نو دې له ځان سره په خندا وویل بن که له کوچو څخه هم جوړه سي خواره دې سي. یادونه: دا متل د کندهار او جنوبي پښتونخوا په ښځو کې ډیر ویل کیږي. کله چې یوه ښځه د بنې ځینې ښه اړخونه وایي او یا یې هدف دا وي چې ځینې ښې بنې هم سته، نو بله ښځه چې له دې نظر سره جوړه نه وي دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1385 شمسي کال له خپلې میرمنې څخه اورېدلې ده.